مین کډوال. لومړی برخه. د پسرلي لومړۍ ورځ وه. توره ورځ وه، د اسمان پر کهار تر غوږ کېده. د پسرلي لومړی باران او د پسرلني سمستر د پیل لومړۍ ورځ وه. غالب د ښوونځي څخه د فراغت 4 کاله وروسته پوهنتون پیل کړی و. د لمانځه وروسته یې د ځان تیارولو باندې پیل وکړ. 6:30 بجې کېدونکې وې. غالب یې د مور خونې ته ورغی. ویې ویل: ادې، زه ځم. غالب په منډه ولاړ. مور یې ورپسې ورغله. غږ یې کړ: زویه، یو څه خو وخوره، که نه بیا ولاړ شه. غالب غږ وکړ: نه مورې، لاره اوږده ده، وروسته خو بیا موټر هم نه پیدا کېږي، هلته به یو څه وخورم. مور یې وویل: ښه زویه، ځان ته پام کوه. غالب ولاړ. د کلي کوڅه کې خپل ملګري ولید. ملګري وویل: واه واه، زموږ د سیمې روښانه څراغ اخر هم په رښتیا بل سو. غالب ودرېد. ویې ویل: مطلب؟ ملګري وویل: خو وروسته له 4 کالو پوهنتون پیلوي، که ډېر نه وي نیمه ورځ خو به زموږ غوږونه آرام وي. غالب موسک سو. ویې ویل: ځه بېغمه شه، نیمه ورځ نه، ټوله ورځ نه راځم. غالب ولاړ. د سړک پر سر درېدلی و. شېبه وروسته یو موټر راغی، پکښې کښېنستی او لاړی. د کابل پوهنتون ته ورسېد. پوهنتون ته دننه سو. شاوخوا یې وکتل. ویې ویل: سم لوی ځای دی. د اقتصاد پوهنځي تعمیر ته دننه سو. خپل ټولګي ته دننه لاړ. یو هلک موبایل لاس کې نیولی و. د ډزو غږونه راتلل. نور څوک نه ښکارېدل. غالب وویل: دا هم پابجي کوي. مخکې ولاړ. په 3م قطار کې کښېنستی. څو شېبې وروسته څو نجونې راغلې. لومړۍ ورځ وه، ځکه ټولګي بې رنګه ښکارېده. ګړی وروسته محصلین زیات سول. کم کم صنف ډک سو. غالب له ځینو محصلینو سره معرفي سو. د پوهنتون لومړۍ ورځ همداسې تېره سوه. د مازدیګر وخت کېدونکی و. غالب کور ته روان سو. کور ته دننه لاړ. خونې ته دننه سو. مور او ورور یې ناست و. غالب کښېنست. ورور یې وویل: راغلې، څنګه وه لومړۍ ورځ؟ غالب وویل: څنګه به وه؟ تاسو زه خپل زړه ته چېرته پرېښودم؟ زما د ریاضي جمع او منفي لا نه دي زده، اقتصاد به څه زده کړم. ورور یې غلی سو. شېبه وروسته یې وویل: غالبه، هر څه به دې زده سي، خو زه د ځان لپاره نه وایم، ستا په ګټه وایم. دا انځورګري او نور کارونه چې ته یې کوې، دا د وخت تېرولو ته ښه دي، خو راتلونکي کې بیا په درد نه خوري. غالب: مننه چې ماته دومره پام کوې، خو وبه ګورو چې اقتصاد له ما څه جوړوي، داسې نه چې نه د دین پاتې سم نه د سادین. غالب له خونې ووت. خپلې خونې ته ولاړ. د سبا ورځې اندېښنې یې کولې چې ګواکې سبا به درسونه پیل وي، خو وخت یې اندېښنو ته پام نه کولو، همداسې په تېرېدو و. شېبه وروسته یې مور ورغږ کړه: غالبه زویه، راځه، ډوډۍ تیاره ده. غالب ولاړ. ډوډۍ یې وخوړله. بېرته خپلې خونې ته لاړ. لمونځ یې وکړ او ویده سو. شپه سبا سوه. د چرګانو بانګونه تر غوږ کېدل. غالب پاڅېده او اودس او لمونځ یې وکړ. له لمانځه وروسته یې ځان تیار کړ او د کور څخه وتلو پر وخت یې ورور ولید چې ویې ویل: ته خو سخت لیواله یې او بیا وایې اقتصاد مې نه خوښېږي، خو دومره وختي روان یې. غالب وویل: یاره، په یو کې مې نه پرېږدې. غالب همداسې روان سو. پوهنتون ته ورسېد. ټولګي ته دننه سو. ټولګی تش و، څوک نسته و. له څوکۍ یې خاورې په کتابچه ټک وهلې او کښېنستی. له جیب یې موبایل راوویست. فیسبوک یې خلاص کړ. همداسې موبایل کې بوخت و چې د ټولګي دروازه خلاصه سوه. غالب شاته ور وکتل. یوه نجلۍ ولاړه وه. له څېرې ډېره معصومه او په رنګ ښکلې وه. نجلۍ وویل: وبخښئ، د اقتصاد لومړی سمستر ټولګی همدا دی؟ غالب د نجلۍ ښایسته په کتو کې غرق و. نجلۍ بیا وویل: او ای، اورې؟ غالب وویل: هو،
همدا دی. مین کډوال. دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال.